Muslim English Language Institute. Dialogue. A great weekend. آخری هفته عالی دونی غوره پای. Hi, Muhammad. What did you do last weekend? سلام محمد. آخر هفته چی کار کردی؟ سلام محمد. دونی په پای کې دې څه کار وکړ؟ I did a lot of things. On Saturday, I went shopping. من کارهای زیادی انجام دادم. روز شنبه به خرید رفتم. ډیر کارونه می وکړل. شنبه پیرلو ته تللی وم. What did you buy? چی چیز خریدی؟ څه شی دی و پیرل؟ I bought some new clothes. I also played tennis. چند دست لباس جدید خریدم. همچنین تنیس بازی کردم. څو جوړې جامې می واخیستلې. دغه راز تنیس لوبه می هم وکړه. Who did you play with? با چی کسی بازی کردی؟ له چا سره دې لوبه وکړه؟ I played with my brother. من با برادرم بازی کردم. له ورور سره می لوبه وکړه. Did you win? آیا بازی را بردی؟ آیا لوبه دی وګټله؟ Of course, I won. البته که بردم. هو و می ګټله؟ What did you do after your tennis match? بعد از مسابقه تنیس چی کار کردی؟ در تنیس له لوبې وروسته دې څه کار وکړ؟ Well, I went home and took a shower and then went out. خب من خانه رفتم. حمام کردم. سپس بیرون رفتم. ښه کور ته ولاړم. حمام یې وکړ. وروسته بیرون ته لاړم. Did you eat in a restaurant? آیا در رستوران غذا خوردی؟ آیا په رستوران کې د ډوډۍ وخوړه؟ Yes, my friend Ali and I ate at Nasib Hotel. بله من و دوستم علی در رستوران نصیب غذا خوردیم. هو ما او ملګری علی می په نصیب رستوران کې ډوډۍ وخوړه. Did you enjoy your dinner? آیا از غذا خود لذت بردی؟ آیا له ډوډۍ نه مو خوند واخیست؟ Yes, we enjoyed our dinner very much. بله ما خیلی از غذایمان لذت بردیم. هو موږ له ډوډۍ ډیر خوند واخیست.